د پولیسو پر خاصه قطعه د تیرې ورځې برید چې د مرګ ژوبلې سربیره پکې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. یاد ډله ییز برید چې په یوه زوروره چاودنه یې پیل وشه د ښار په زړه کې یې د مارکیټونو، دکانونو او شاوخوا کورونو ښیښې ماتې کړې او د ډزو له ویرې په کورو کې پر ناستو ښځو او ماشومانو د کوټو چتونه کېنول. د دغه ډله ییز برید له امله خلکو ته د ځني زیان ترڅنګ مالي تاوانونه هم اوښتي چې دوی یې په دې ټیټ اقتصادي حالت کې د برداشت وړ نه بولي. دا چې ګورئ دا د خوست د سولې پارک هوټل دی. دا د ځانګړو ځواکونو د ځای سره نږدې موقعیت لري. د خوست د ځانګړو ځواکونو ځای هغه ځای دی چې تېره ورځ پرې وسلوالو ډله ییز برید وکړ. د خوست د امنیې قمندانۍ په وینا په یاد برید کې 25 نظامیان او 9 ملکیان ټپیان شوي وو. د مرګ ژوبلې ترڅنګ خلکو او سیمهوالو ته یې ګڼ مالي تاوانونه هم رسولي دي. د دغه پارک د مسؤلینو په وینا یاد پارک ته تر 1.5 میلیون ډیر تاوان اوښتی چې دا په اقتصادي برخه کې د خلکو لپاره نه جبرانېدونکې ده. دوی د برید عیني شاهدان دي او د برید له امله د مالي زیان قربانیان. ولته چې بام کله خلو شمینګ چې همیشه کرونا ډېر سخت شوی دی، شمسي سامان هم مات شوی دی، نور خلک ته ډېر ژوبل سامان رسولی دی. نور ټول خلک بیچاره سامان ولته داسې نشته چې ویګل لپاره سامان په هغه چا وکړي. موږ خپله بیچاره دلته مې ګاډی ده تقریبا 15,000 روپۍ د ګاډۍ کې مې سامان پوتې دی، ټول سامان خراب شوی دی. اوس یو نه د صفه چاودنه وشو چې ډېر زور کې چاودنه و چې ډېر بازاره پر چې کوم پلزې شیشې میشې خلک تلفات رسېدلي دي ملکي نظامي ته او دلته ډېر زور کې و. د بامي چاودنې نه موږ تقریبا 15 شیشې مات شوي دي. موږ خواوشا ګاونډیان چې دي دغه ټول خراب شوي دي. چا بسته ورسې الوتلي دي، کوز لوېدلي دي. اینه شیشې څوک په شیشو خوږ شوي دي، څوک څه رقم ته شوي دي او بیخي حالت ډېر کړپېچن دی. موږ خلکو سره ډېر همسایه ده چې همسایه ده چې بېګا دپاره د روزي هغه نه لري چې بېګا ته دا چی پاخه کړي. دا جګړه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې روانه ده چې له امله یې ملکي خلک مړه شوي، بېکوره شوي او د استوګنځایونه یې هم پکې د لاسه ورکړي. یاد جګړه مار وضعیت خلک ویرولي چې د خلکو په اقتصادي فعالیتونو او ټولنیز ژوند یې بد اغیزه کړي. د دوی په وینا ښار ته د جدي عذر پرته د راتګ زړه نه ښه کوي چې لامل یې بېامني، چاودنې او وژنې دي. موږ د خزر تللی در وښایه چې مخکې ډېر اټلیست مې خزر تلای نه شوي، جنګي نه وشو. د غلوزم در وښایه چې تکلیف ده، د خلکو سره تکلیف دي. کله چې دا چاودنه په خوست ښار کې رامنځته شوي دو نو د خوست ولس ټول په ډور کې دی بازار ته نشي رتلی. په دې وجه نشي رتلی چې خدای نه خسته داسې نه وي چې دا چاودنه په دا رشک کې رامنځته شي. نو کومه چې مخکې رقم خوست خلک په ازادانه ډول بازار ته تلل په شکل اوس نن سبا نشي رتللی. ویرې اخیستې دي، خلک ډورېږي. خوستي ښاریان له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې نور د جنګ بس کړي او پر یوه تلپاتې اوربندې هوکړې ته سره ورسیږي. د دولت او طالبانو دواړو خواو څخه غواړو چې نوره سوله وکړي، اوربند وکړي او د افغانستان کوم جنګ چې اوس شدت نیولی دی دا په اوربند بدل شي او د خپل مشکل د سیاسي لارې څخه حل کړي. زه دواړو طرفونه دا غواړم، دا غوښتنه به دوی چې سوله وکړي. موږ یې جنګ نه ستړي یو، نوره قرباني نه شو ورکولی. دا 40-50 کاله قرباني م ورکړه، دا هم بس وه. نوره صلح غواړو، په هر حالت کې صلح غواړو. په افغانستان کې جنگ په داسې حالت کې شدت پیدا کوي چې په دوحه کې د افغان او طالب پلاوو ترمنځ تر اوسه پر طرز العمل هوکړه نه ده شوې او طالبانو بیا ویلي چې د اسلامي نظام تر جوړېدو پورې به خپلو جګړو ته دوام ورکوي.